دا الله سے غواړي دعاوې کوي الله سبحانه وتعالى په غشتلو باندې نه ناراضه کیږي بندا چې هر څومره ستا نږدې قریب وي چې یوه ورځ د یو شي مطالبه ځینې وکړي په مینه یې درکړي په دویمه ورځ یې بیا درکړي په درېیمه ورځ یو څه تندي ته ګونجي ورکړي په څلورمه ورځ درته وایي ستا خو نو بل کار نسته را روان دی دا ستا در ټولو نږدې قریب چې ستا دپاره یې ټوله زندګي قربان کړې ده دا ستا پلار د دې پلار څخه ته یو ورځ د پیسو مطالبه وکړه بابا ما ته دومره پیسې راکړه اوله ورځ یې درکوي په مینه باندې بیا دوباره بیا ورته وایه بیا یې درکوي درېیم ځل بیا ورته وایه بیا یې درکوي په څلورم ځل درته وایي خامخا درته وایي چې بل ورځ مې نه کړ دا څه دې کړی لیکن موږ او تاسو داسې رب لرو که په ورځ کې یو لک وارې د الله نه غوښتنه وکړي الله په خوشحاله کېږي او درکوي موږ خو په دې ناپوهي خبر نه یو چې زموږ څومره مهربانه رب دی څومره ورکولو والا رب دی او په غوښتونکي باندې خوشحاله کېږي قرآن کې الله وایي ادعوني استجب لکم ای زما بنده زما سه وغواړه زما سه دعا وغواړه زما سه خپل حاجتونه پوره کول وغواړه زما سره د خپل مشکلاتو حل وغواړه الله وایي زه یې در پوره کوم مشکل کشا ذات زه یم او ټول مشکلات زه پوره کوونکی یم ادعوني استجب لکم حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا يرد القضاء الا الدعاء قضاء اٹھاله فیصله ده الله سبحانه وتعالى د هر بنده دپاره خپل تقدیر لیکلی قدر الله مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف سنه د انسان د هر انسان چې کوم تقدیر دی د دې تقدیر فیصله چې اسمان او ځمکې پیدا سوي نه د اسمان او د ځمکې د پیدا کېدو څخه 50,000 کاله مخکې الله د فیصلې کړې دا بیا دوباره د مور په خېټه کې بیا نه ویسي بیا درې وارې بیا په روایت کې مختلف روایت سته چې بیا نوي کېږي دا فیصله بیا تبدیلي نه پیدا کوي په دې فیصله کې بیا او په دې تقدیر کې بیا هیڅ بدلون نه راځي کړه دغه تقدیر حدیث کې راځي که بدلوي یوازې دعا بدلوي که سړی د الله څه وغواړي په زارۍ باندې په خواست باندې په ژړا باندې الله پاک جل جلاله هغه د ده په حق کې چې کومه فیصله وي الله سبحانه وتعالی یې ور اړوي سبحان الله څومره مهربانه رب موږ لرو څومره مهربانه رب موږ لرو الله پاک جل جلاله څومره مهربانه ذات دی که نه لیکن موږ باید بار بار د خدای نه وغواړو